بسم الله الحمدلله. کله چې الله سبحانه وتعالی د ځمکه اسمانونه او دا دنیا ودروله، نو په دغه وخت کې شیطان یو خبره وکړه، او خبره څه چې الله سبحانه وتعالی له یو چیلنج ورکړه. څه چیلنج یې ورکړو او بیا ورته الله سبحانه وتعالی څه وویله؟ نو دلته واوره، حدیث درته ویمه، اثر کې راغلی دي: ان الله لما خلق الخلق، الله سبحانه وتعالی چې کله د دنیا وجود ته راوسته او انسانان او پیریان پیدا کړه، نو په دغه وخت کې شیطان خبره وکړه. قال الشیطان، شیطان دا خبره وکړه چې وعزتك وجلالك لاغوینهم ما دامت ارواحهم في اجسادهم. وی الله زما د ستا په عزت او ستا په لویي باندې قسمي چې دا انسانان دا به زه ګمراه کوم، څو پورې چې د دوی په بدن کې ساه ده زه به دوی ګمراه کوم، او څو پورې چې د دوی د بدن نه ساه وتې نه هغې پورې به زه د دوی نه په قلاره نه کښېنم، دوی به زه ګمراه کوم او تاله به یې درولم او ګمراه به یې درولم. الله سبحانه وتعالی ورته څه وویلي؟ الله سبحانه وتعالی ورته ویلي: فقال ارحم الراحمین. هغه ورته دا خبره وکړه چې وعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما استغفروني. زما دې په خپل عزت او په خپل لویي باندې قسمي، څو پورې چې دی زما نه بخښنه غواړي زه ورته بخښنه کوم.